نو صدقه ډیر بهتر پټه ورکوه، اخلاص سره ورکوه. هر چا ته په خپل ګاونډ کې غریب معلوم دی چې دا غریب د صدقې قابل دی او که دا صدقې قابل دی، مخ مروت پکې مه کوه، مخ لحاظ پکې مه کوه، پټه ورکوه. رسول الله مبارک فرمایي چې داسې صدقه ورکړي چې په ښي لاس یې ورکړي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، چې ښی لاس ورکوي چې قسم ته خبر نه شي. دا سړی به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي په دا سخت تروس کې. ما په دې خبرو خو پوهېږې که انشاءالله نور څوک عمل کوي که نه کوي، خو زما اورېدونکي چې څومره دي که مخامخ راته ناست او که بار زما کیسټ اوري، انشاءالله امید لرم چې تاسو په عمل کوئ که خیر انشاءالله. په دې مسکینانو غریبانانو او مولیانو طالبانو لږ علما ګورې درسونه کوي، غریبانان په خولې غږ نه کوي، محتاجه دي، قرضداري دي پکې بعضې او محتاجه دي غریبانان، په خولې غږ نه کوي. د هغې مړه کېږي چې خپلو بچو له څه فروټ راوړي که نه، په څه راوړئ فروټ؟ د هغې زړه کېږي چې خپلو بچو له یو پخه کوټه جوړه کړي که نه، په څه جوړه کړي؟ د دې غریب هم مړه کېږي که نه چې کور ته اډانه ورکړې ده. د دې حق دی ستاسو په مال کې، ان فی المال لحقا سوى الزکات. رسول الله مبارک فرمایي، د ترمذي حدیث دی او د طبراني، چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حقونه هم شته. بهر کې زمارونو داود علیه السلام ته الله څه وایي چې زه غواړم په یو کجور هم ډکولی شم، او حدیث کې راځي چې یوه کجوره به الله د احد د غر عمره غټه کړي نو په تله کې به یې دله واچوي، د احد د غر عمره دونه به رب العالمین غټه جوړه کړي، خو چې اخلاص پکې وي، محبت پکې وي، د الله رضا پکې وي. دومره غټه تله ده نو په تلې به څوک به جبریل علیه السلام به هغه ډنډه نیولي، ډنډه او لسان المیزان ورته وایي، هغه شی چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او څوک به نگرانی؟ الله رب العالمین. واه واه رب العالمین. او آدم علیه السلام به ولاړي، یا د آدمو الله به ورته آواز وکړي، ای آدمه قم پاسه، قم عند الميزان، ته سره ودرېږه. جعلتک حکما بین ذریتک، د خپلو بچو په منځ کې مې ته انصافدار مقرر کړې. وایه شابه چې زه ظلم کوم که انصاف کوم؟ داسې رپېږي به حضرت آدم علیه السلام، څه بچي جنت ته روان دي، څه دوزخ ته را روان دي. او چې کم پیغمبر سره حساب کتاب کېږي، د هغه پیغمبر امت سره حساب کېږي، هغه امت ته به هغه پیغمبر ولاړي، ملک الموت بم ولاړي، کرام الکاتبین کومو فرشتو چې زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکلي دي هغه فرشتې بم ولاړي. نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او ګواه د فرشتې او اندامونه شي، دروغ به هم ډېر خلک وایي دا ګناه مې نه ده کړې. اللہ قرآن شریف کی فرمائی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فخل با مہر لگی، اندامونا بخبر شروع کے، لاس با وہی پما دے کڑے، سرگا با وہی پما دے کڑے، بے با وہی پما گناہ لتلے. منظر برا ترامخ کی نن سبا دا کیمرے نشی پٹی دیش، کہ میں کیمرے چے لگی دلی ٹولا فوٹو خی کہ نہ خی، بدا اللہ دا کیمرے نہ بسنگ پٹ شي ازیبا دا تفورن پا یو ٹک با دا تراواڑی، ہاں داستا وجود او داستا گناہ انکار کولے شے بیا بسکے. اللہ قاضی، اندامنا او فرشتے گواہ او تل دا انصاف دا دنیا دا تل پشاننا نو سبکے او تیختم نشی کول. سپارش هم نشته چې چاته سپارش وکړم چې منسټر صاحبان له سپارش وکړه، منسټران به دې سرنګوني، پیسه هم نشته، رشوت چې په رشوت به ځان خلاص کړم، نه د سره پیسه شته او نه خدای ستا رشوت ته محتاجه دی. مرګ هم نشته چې مړ به شم، زه ختم به شي خبره، مرګ هم نشته دی. دوباره بیا پرچه هم نشته چې که دې پرچه کې پیل شوم بله پرچه به ورکم، سپلیمنټري ضمني به ورکم، دا هم نشته. دا هم نشته که د امتحان کې پیل شم د دکان به وکړم، امتحان کې پیل شم زمینداری به کوم، دیاړي به کوم، هغه امتحان کې پیش بس دوزخ دی، دوزخ دوزخ. درونو دا ورځ را روانه ده پسه.
فذکر نصیحت وکړه خلکو ته وریاد کوه ته دا شی دا قرآن وی پیغمبر وی ځانې زه نه ویم درته خو فإن الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی نصیحت به قبلی او چې مسلمان نه دی منافق دی وی مړه دا مولیان څه خبرې کوي دا مولیان هسې خلک یاری مړه اسم نشته بس کلمه دی وی خدای بادشاه دی مړه الله ډېر لوی رحم دی مړه اسم نشته د خدای رحم د مور نام زیات دی بېشک خو رحم خلک په هغه چا کوي چې تم ځان ورنږدې کړې که نه ځان څه ناڅه ورنږدې کړې نو الله به رحم کوي او چې ته سرکشي کې او دغه امیدونه ساتې چې اسم نشته او خلک هم برباده خلکو ته مې مړه اسم نشته نو هلته الله پیغمبر غاښونه مات شو د پیغمبر مبارک غاښونه مات شو او الله پیغمبران راولېږل او معجزې یې ورکړې او هجرتونه یې وکړل او د پیغمبر مشن عالمانو نیکانو په لاس کې اخیستلی ټول په اوبو لوکې دروغ وی دروغ د قرآن مشن په اوبو لوکې د پیغمبر د حدیثو مشن په اوبو لوکې پیغمبر خوی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن مون پرېښود نو دی د کافرانو کار کوي نه شکر شو بلکې حدیث دا ما تعویل وکړه حدیث دوی کافر شو وی پیغمبر خوی لا یزنی الزانی حین یزنی هو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی لا يسرق حين يسرق هو مؤمن غلاګری مسلمان نه دی وای ډاکو مسلمان نه دی بیا بس کې وسره خو موږ په حدیثو کې تعویل کو چې کامل مسلمان نه دی فلان 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 دا سی ولا خبره نه ده مړه چې صحیح ده خدای رحم زیات د بالکل زمانم چې د خدای د رحم د غضب نه بالکل زیات ته رحم بقي د مور نه رحم زیات دی چې مور په بچي څومره رحم دی او رحم خلق بچا کوي وای کنه چې څوک سر ښکته کي وجاړي کنه چې ما د یو سړی نیغ کېږي او مټې راته وایي نو زه وایم چې دا سر مې ولا مات کړي زه په هغه رحم نه کوم او چې زه والي مې مودې ماله راغی او ما ته وجړل او سر یې ښکته کړ بیا به رحم کوم او چې ما ته کنځلم کړي او بیا هم راته مټې وایي او نیغ کېږي رښتیا ووایه زه به پرې رحم وکړم نو که ډېر رحم دلم انساني رحم پرې نه کوي وروره وایي زه څنګه یې معاف کړم خو راغی او په ما بدماشي کوي لکه جرګه خو یې راوسته خو بدماشي را باندې وکړه جرګه هم کوي او بدماشي هم کوي نه منم دا جرګه او چې یوازې موله راشي او وجاړي بس رحم راځي نو خدای ته وجاړئ چې رحم در باندې وکړي خدای نه معافي وغواړئ چې رب العالمین رحم در باندې وکړي الله ته زاري وکړئ چې الله در باندې رحم وکړي مظلوم باندې ظلم مه کوئ نه کوي رحم په مظلوم رحم کوي بیا په ظالم نه کوي لور خور سره ظلم مکوي نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي نه ورکوي د لور خور حق بعض علاقو کې وي جرجي وي رواج داسې دی ته رواج منې که خدای او رسول منې نه ورکوي لور خور له حق دی په خپله په ټرکونو سامان کور ته راوړي لور غریبه محتاجه ناسته ده خور یې محتاجه ناسته ده ورکه که نه چې رواج نه دی وای 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 رواج نه دی ښځو سره خلک ډېر ظلمونه کوي ته د خدای نه یریږي ته مالداري موټر والی بدماشي وکه ظلم خدای به نه د قیامت پر ورځ تپوس کوي زما د قسم په خدای وي رسول الله مبارک فرمایي هغه 2 څاروي کې یو ښکرو والا دی او یو بېښکرو والا دی دا ښکرور دا بېښکرو وی په دنیا کې وی د دې بېښکرو څاروي دپاره به مله د دې ښکرور نه بدلوي ظلم کوم ځای پاتې کېږي موږ ظلمونه شروع کړي دي ډېرې زنانه غریبانانې د خاوند لاس ته ناستې دي او خاوندان ظلمونه ورسره کوي پلار کره نه پرېږدي ولې ظلم کې رور کره نه پرېږدي ولې ظلم کې ستا په خپل لاس کې ده چې ستا خور تا کره څوک نه را پرېږدي ستا لور تا کره څوک نه را پرېږدي ته په فضل خفه کېږې که نه ولې ظلم کې او بعضې سخر خواښې په انګورو باندې ډېر لوی ظلم کوي زوی ته وایي نه به پرېږدې ظالم ستا لور که داسې څوک کي ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې سنګ دله خوله دې د کاڼې دی زنانو سره ظلمونه مه کوئ زنانو باندې رحم وکړئ دې ته وګورئ چې زما لور او زما خور سره څوکۍ ته خفه کېږې که نه نو په پردی ولې کې ټوله ورځ پې ظلمونه کوي او زیاتې پې کوي او کنځل ورته کوي او مور او پلار ورته یادوي زما دې په خدای قسم چې ظلم دی قسم مې راته وخوړ چې دا ظلم دی په دې ظالم خدای رحم نه کوي رو باندې نیسي په دنیا کې بیا به څه کوي
اخرت کې به دې رونیسي د قیامت په قبر عذاب کې به دې رونیسي بیا به څه کوې خو ما درته څه ووې فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نصیحت مسلمان له فایده ورکوي او چې کم په خولي مسلمان دی او لکه منافق دی او سنگ دل دی هغه له فایده نه ورکوي او وینه مړه مسلمان به خدای بخي خلکو له عقیده خرابوي نو مړه د خدای رحم ډېر دی رحم یې لوی کور دی الله اکبر ګرانه خبره زما وروڼو سخت چقلې مخکې را روانې دي رحم به بالکل پروردگار کوي رحم خو چې چا کې رحم یې په هغه به کوي الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم یا يرحمكم من في السماء بیا ودته مثال در کوم بالکل در کوم درته یو زنانه په لاره باندې روانه ا د رحم اندله در کوم په لاره روانه وه او یو کویو او دا زنانه تږې وه چې ورله په کوي برقه نشته او ډېره ګناهګاره ښځه رسول الله مبارک فرمایي د بني اسرائیلو ده زر یې موزه وویسته او لوپټه پورې وتړله او کوي ته یې ورښکته کړه اوبې پرې راوویستې ویسکلې تندې ختمه شوه چې وکتل یو سپی دی او د تندې نه یې ژبه بار رایستې ده اوبه نشته او دا ښځه وایي چې څنګه ما ته تنده لګېدلې وه داسې د سپي ته هم لګېدلې ده نو زر یې واپس هغه موزه ورښکته کړه کوي ته اوبې راوویستې او سپی یې سیراب کړ الله فرمایي چې دغه ګناهګاره ښځه صرف او صرف په دې سپي په رحم یې وکړه په دې الله وبخله د بخاري حدیث سے حضور پاک وای نو رحم راغی خو په چا راغی چې لکه رحم پروت دی لکه رحم پروت دی نو رحم پې راغی او چې لکه رحم نشته د هغې مثال هم واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته دوزخ وښو وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول او سوځېده پیشو پی چکونه لګول او سوځېده وی دا ولې واه واه وی پیشو یې تړلې وه نه خوراک ورکو او نه پرېښودله چې ځان سره ځان له خوراک پیدا کړي پیشو د لوږې نه مړه شوه الله دوزخ ته ولېږله رحم نشته پړی رحم نشته په حیوان به هم رحم کې رسول الله مبارک فرمایي چې الاله نو چاړه ښه تېره کا او د څاروي مخکې هم چاړه مه تېروه او زر اعلان کا چې زر دمه شي او چې تر څو ته سا نی اوته نو سرمن له به ګوتې نه وړې چې ساودي بیا ته له سرمن وباسي او په جمدونې به ته لم نه پرې کې په جمدونې به د اوښ نه قب نه پرې کې چې مکمل د ده نه سا وخېږي او د مړ شي نو بیا ته پرې کوه او د بچو په روزه کې ښکار هم مه کوه څومره بهترین آداب منتوي دي نو چې چاله په زړه کې رحمي نو الراحمون یا حدیث مسلسل بالاولیت دی نو يرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض په مسلمان دنه چې څوک دی په ځمکه کې په رحم کوه تا باندې به الله رحم بعضې وخت کې یو سړی دی هغه به قتل کړی به وجنې د دې مثال بیا بیودا دی د مثال د هغه کینسر دی چې په ګوته کینسر لګېدلي بیا به پرې کې ګوته په لاس کینسر ولیږي به پرې کې ولې ټیک ده چې په هغې لاس خو دې رحم ونه کړه خو په نور وجود دې رحم وکړه که دا لاس پرې نه کړي نور وجود تباه کېږي هغه کینسر نور ته خورېږي نو پرې کې به نو چې کوم مسلمان جرم وکړي د شریعت خلاف ورزي وکړه هغه له بیا سزا ورکړه هغه بیا رحم مه کوه ولې چې هغه شی نور امت ته سرایت ونه کړي نور مخلوق تباه و برباد نه شي هغه له سزا ورکړه چې نو یورېږي او نورو کې دا کینسر او دا وایرس دی نورو ته خور نه شي نو د قیامت دغه ورځ ده رحم به کوي په رحم کوونکو به کوي او چې سنګدله دی او ظالم دی رحم به پرې نه کوي یو سړي له خدای مال ورکړه بل ورته وایي شام ماله به راکړه اوس وجنم دی ګورې که دی رانه دا خو سنګدل دی تربور ورپسې راپاسي ماله به راکې شاب اوس ولې تا مال ګټلی دی او د ما نشته اوس به یې خامخا راکې ولې ظلم کې تا وګټه دی بل نه دی ګټلی نو په زور دې غواړې دا ظلم دي ظلمونه دي یو بل پټی نیول یو بل پولې وهل یو بل نوبخور او بغلا کول یو بل بوساړې پټول یو بل شوتل ریبل قسم په خدای ظلم دی په دې ظالم خدای رحم نه کوي د
د یتیمانانو حق خلکو ګیر کړی دی او نیولی دی. زما په خدای قسم ډېر خلک راشي جاړي مونږ ته جاړي وایي څوک هم پلانکي ظالم رانه حق نیولی دی دیاړي کوم مزدوري کومه او هغه مزې کوي. تا خیرت نه منې دا نصیحت ځکه درته کومه خو یاره ما درته بیا ووایې چې ان الذکرى تنفع المؤمنین چې مسلمان دی به فایده اخلي او چې منافق دی په دې یو غوږ به اوري په بله به تېوځي. مونږ مسلمانان یو انشاءالله العزیز. په مال دولت دونه اعتماد مه کوه په هغه څیز اعتماد وکړه چې الله سره دي او د قیامت ورځ ځان ته رامخکې کړه چې د قیامت په ورځ به زه مخامخ کېږم او ډېره بده به وي چې د پیغمبر مبارک حوض کوثر له روان او فرشتې دې کلک ونیسي او دوزخ ته دې روان کړي او یا رسول الله مبارک وایي چې مه رالېږه دا ماته ځان به په امت کې داخله ادخلوا فی السلم کافه د سر نه خپو پورې به ځان په اسلام کې داخله دا نه چې خوله خدای نو اسلام پسې کنځل چې خوله خدای د اسلام دشمني چې خوله خدای مدرسې پسې دشمني چې خوله خدای مولا پسې بد چې خوله خدای پټکي پسې او ګیري پسې بد ظالمه ته خو دین دشمني ځان ته وایه مسلمان کړه ته صرف د خولې مسلمان یې دړه نه دله مسلمان به دین سره مینه کوي هغه دین چې پیغمبر مبارک ولا هجرتونه کړي دي او وینې ولا بیولې دي دا هغه دین بدباد دی دا هغه دین بنیادونه لقی کمزوري کې په مولا او په مدرسه خلک بدګمانه کې ځان ته څنګه مسلمان وې قیامت پر ورځ به د حضور پاک در سترګې څنګه لګې دغه تله دا به لګېدلې به او دغه به نګراناني او فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره لگا غنی نیکی وی الا بینی او من يعمل مثقال ذره شرا يره لگا گناہ وی لیکن پر حمدلو با الله رحم هم کوي توبګارو باندې با الله رحم هم کوي واست رحم غوي یو سړی وي رسول الله مبارک فرمایي الله به ځان تر نږدې کی او داسې به را نږدې کی داسې چې حدیث کې راځي الله به پیدا خپل اولی کینی دا الله پاک زمون په شان اولی ولاسونه نشتا پدې الله خبردار دی چې دې څه مطلب ځان ته به را نږدې کی نو الله به ته ګناهونه را یادوي پلان کې ګناه دې کړی او په پلان کې روز یاد دی دا تذکر ذنب کذا وکذا فی یوم کذا وکذا دی وی او خدا واړه واړه به ته الله یادوي غټ به نه یادوي دا پلان کې ګناه دې کړی وه په پلان کې روز کړی دی دا واړه واړه دی وی او خوله کې وایي چې خدایا غټ را مخکې نه کې غټ را مخکې نه کې یا خدای کا غټ را مخکې کل غر کېږم نو چې الله وتعالى واړه واړه رایات کې منی او منم زما فرشتو کرام الکاتبین د سره ظلم کړی دی نه دې کړی ټکی لیکلی دی دا دې کړی دا ګناهونه او کړی مې دي بندا دا ټول ګناهونه مې دل په نیکو باندې بدل کړل اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا چاله بدلای دا هغه چاله چې دی الله ته وجاړي هغه چاله بدلای چې لکه رحم راشي په ځانم رحم راشي چې زما دا وجود دوزخ ته لاړ نشي په مخلوق خدام رحم راشي نو دی به وایي چې او معامله خو بل شان وه واړه خو په نیکو بدل شو نو دا غټ خو به په غټو نیکو بدلېږي واړه په وړو نیکو نو غټ نو دی وایي یا الله دلته کې خو څه ګناهونه خو تا ما ته ونه ښوله خو ما ونه لیدل الله به ورته وفرمایي امې دله د دې نه مخکې په نیکو بدل کړي درنه مې یادول چې ساړه کې ګبراهټ پیدا نه شي نو بېشکه خدای رحم والا ده یو سړی به یو سړی به ابه څنګه داغه به یو کم سل ګناهونه او یو دفتر د نیکو او د ګناه یو کم سل بسونی ابه دومره چې یو دفتر را خور کې د ځمکې اسمانونه وپیډه کېږي حدیث بتاقی وته وایي مشهور حدیث دی د رسول الله مبارک نو یو کم سل دفتر د ګناه دی او یو څومره دی کراخور چې زبک اسمانونه ډکېږي دا به وله په یو چابړي کې واچي او د نیکو هغه به وله په بل کې واچي نو ګناه درنه شو نیکي کمه شوه نو اعلان به کوي چې دوزخ دی روان کې دی به روان شي دوزخ نو رب العالمین به د الله د هر څه نه خبر دی خو الله د یو شي قدر ښیي دغې حکمت دی نو الله به دې سړي ته فرشتو ته وي راویدروي چې ویدرئ نو الله به ورته وایي یو کاغذ ورکړي ها دا یو نیکي ستا پاتې وه دا یو څه چې دا دله په نیکو کې واچي
رب ما هذه البطاقه في هذه السجلات. الله دا پټي کاغذ څه شی دی؟ زما خو یو کم سل دفترې د ګناه دي، دا پټي کاغذ اوس به بیا را باندې واس کېږي چې فلان کې د فلان کې زویرې دوزخ ته لاړ شي په لوی مخلوق کې. الله بس وی لا ظلم اليوم، نن د ظلم ورځ نه، ظلم نشته، نن فیصله الله کوي، الله ظلم چا سره نه کوي. لا یظلم مثقال ذره، د یو معمولی ذرې برابر رب العالمین ظلم او زیاتې نه کوي. دی به واپس شي خو دې اړه کې به وایي چې دا پوټی کاغذ څه شی دی چې دا نیکو کې واچو. دا خو زما دغه یو کم سلو دفترو مقابله نه شي کولی، خو دا د الله حکم دی. نو کاغذ براوالی دوباره به وزن وشي، اب ولا الله په هغه نیکو کې واچي، نیکۍ درنې شو، ګناه سپکه شو. وقتی اعلان شوی چې دوزخ ته روان کې، اوس اعلان شو چې جنت ته روان کې. اوهو الله دا پټي کاغذ دسو زه خو دغه مخلاص کړم، دومره وزندار. الله وی دا زمان نوم دی، څه چې دی لکه نوم، ولا ذکر الله اکبر. زمانو د الله د نوم سره یو شی هم په مقابله کې درنوالی نه لري. اوس به ته وایې چې د الله نوم خو ټول لري، چې دا کوم بالما زرې دی هم دی کې بعض خلک د حدیث به یو احادیثو باندې نظر نی دلته پرېوځي. د الله نوم خو لکه فاسق فاجر علی که نه، قاتل او زناکار علی که نه. اوس به څه کې، اوس به څه کې؟ د الله د نوم نه یوازې د الله نوم نه دی. واوره وی کلمه شهادت د جنت کنجی ده. څه شی ده؟ جنت کنجی. نو راوی د حدیث وی داسې کنجی به د چتلی دي چې هغې کې غاښونه ني، چې کوم کې کنجی کې غاښ ني په هغې جرنده کولاویږي. وایه ځکه نه یو سیخ راواله په جرنده کې ومنډه چې دی کولو کې د هغې خپل غاښې وي، بعضې ډک غاښې وي، بعضې تش غاښې جرنده کولاویږي. نو د الله نوم کلمې شهادت کنجي ده، خو غاښې وله پکار دي. نو دا منځ او روجې او زکاتونه دی څه شی دی لکه نیک عمل دی، هغه ډک غاښې دي. او دا د ګناه نه ځان ساتل دی، هغه تش غاښې دي. نو جرنده پې کولاویږي د جنت، او د ګناه ورسره بیا مقابله نه شي کولی. الله نوم دی، خو د الله نوم سره چې لاندې قصدیه به وي. د الله نوم چتری ده، چتری ده پر هغه سیخونه پکار دي که نه دي پکاره؟ د الله نوم چت دی، چت له دیوالونه او ستنې پکار دي که نه؟ جواب راله راکړي. او که دیوالونه او ستنې ولني نو چت ودرېدی شي؟ پیدا درکوي که نه؟ د الله نوم پرتوګ دی. مثال دی، یو مثال کمیس دی، کمیس ته تڼۍ پکار دي که نه؟ او که تڼۍ ولني وایه بیا خو به دې وجود ښکاري. او یو بل مثال نظیر نه در کوم د الله د نوم ګورې، بیا به ګناهګار شمه. که داسې پرتوګي چې پرتوغاق پکې نه تا پټوي، داسې لنګ چې غوټه وله ورنه کې تا پټوي نه، دا خو د دنیا رواج دی، دا خو مثال دی. داسې دارو چې پرهیز ورسره نه فایده درکوي، بالکل نه درکوي. داسې چت چې دیوال او ستنې ولني هېڅ فایده نه ورکوي. د الله نوم او کلمې شهادت لم دیوالونه پکار دي، ستنې پکار دي، شرطونه دي په حدیثو کې راغلي دي. بعضو نه به ځان ساتي، بعضې به کې. او بله لوی شی د الله نوم سره په مسلمان رحم وکړه، د الله نوم سره په ځان رحم وکړه، د ګناه نه ځان بچ کړه. د الله د نوم سره په دین رحم وکړه، په هغه شریعت رحم وکړه چې پیغمبر وله وینې توی کړي. باغ شریعت رحم وکړه چې حضرت حمزه ولا شهید شوی دی. د الله د نوم سره رحم وکړه، رحم په ځان د ټولو نه مخکې رحم وکړه چې ځان دوزخ ته ولې غورځوي. په مسلمان په بېکسه مظلوم باندې رحم وکړه، او په شریعت او په دین رحم وکړه. کوم شریعت او دین چې الله او رسول راکړی دی او صحابه ولا قربانۍ ورکړي. غنی د نیکۍ یو بل حدیث هم درته وایم، د قیامت پر یو سړی وي او هغه له به نیکۍ ګناه وتللی شي، یو نیکي به یې کمه شي. چې نیکي کمه شي الله به حکم وکړي دوزخ ته یې روان کړي. د دې یوې نیکۍ ده سزا وله ورکوم، بیا به جنت ته ځي. روانې کې رب العالمین به ورته فرمایي بنده یو مهلت درکړم چا نه اخیستی شي دا نیکي. الله که مهلت دې راکړه اوس یو نه چې دله په سلګونو راوړم. دې
به وایي چې دا خو اسانه خبره ده. اوس به ښځې ته ووایم، زوی ته ووایم، پلار ته ووایم چې راکړه یو 50 نیکې. نیکي خو ډېر اسان شی دی که نه. دنیا کې چې وایي الف زبر آ 10 نیکې شو. دنیا کې چې وایي الحمدو څو شوی لکه 15 حرف دی یو په 50 نیکې شو. چې بسم الله الرحمن الرحیم دی وایي نور 10 حرف دی 10 کم 200 نیکې شو. دته به معمولي ښکاري چې دا یو نیکي څه شی دی. او الله مهلت راکړه چې دله ورسره وړمه نو دا ورشه. نو دی به راشي په رشتهدارانو به ګرځي، بچو له به راشي بچې یو نیکي مې کمه ده له حساب کتابو چې یو کمه ده دا راکړه چې زما نیکۍ پوره شي. بابا نیکي دا نه شم درکړو. ای بچې دنیا کې خو ما اخر تاسو له خوار کړی، حرام مې تاسو له ګټلی، ګناه خو مې تاسو له کړې ده، یو نیکي نشي راکولی. بابا دنیا سره تېره ده، در باندې خفه یو. او که تاله درکمه او زما مخامخ شم او زما کمه شي بیا به سي که تاله درکړم. او زه دوزخ ته خو غرغنډې دي. اوهو پلار له به لاړ شي، بابا یو نیکي راکړه، بچې د نیکو کار پکې نشته. ای بابا تا ما سره څونه مینه وه، بچې هغه اوس هم شته، په دنیا کې تېره ده. یو نیکي ولې که تاله درکړم زما کمه شي بیا به څه کوم؟ پرونو به وګرځي ور به نه کي. ښځې له به لاړ شي ور به نه کي. په دوستانو به وګرځي یو به م وله ورنه کي. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه. دا داسې ورځ ده، خو د دنیا نه ده. دنیا کې مونږ د رور دپاره، ښځې دپاره، بچو دپاره څونه آخرت خراب کو. زما د قسم په خودي که دا در سره دا نیکانې خو په کار دی راځي، او که دا بدانې په کار دی نه راځي. دا بچې دی نیک دی بلکل دی په کار راځي، او که خراب دی او لوپر دی قسم په خدای که دی په کار راځي. او مونږ د لوفرانو بچو دپاره آخرت تباه کړ. خراته پتر چې دا بچې لوپر دی بیلمازه دی، خراته پتر چې دا ډاکو دی، خراته پتر چې دا رشوت خور دی، دوزخ یې ځای دی، خراته پتر که سترګې مې پټې شي دوام را پسې نه کوي، بیا مو له آخرت خرابو. دا مونږ خبقل یو که روغ یو؟ دا مونږ لیوني یو که روغ یو؟ په بار ملکونو کې پراته دي او سفرونه کوي او بچو له پیدا کوي او بچې بېدینه دی. بېدینه ولې پیدا کوي؟ بچو غم نه سره نشته، پیسې ولا صرف ګټې. دا د خدای بنده صرف پیسې ګټل دي بچو له. بچي په دین ور واچوه، بچی باندې حفظ وکړه، علم پې وکړه. نه د بچو تربیت نه کې او پیسه والا ګټې په یورپ کې ګرځې او په بار ملکونو کې ګرځې بچو له پیسه پیدا کوم او غم یې نشته. بچي دلته لوپران شو. قسم په خدای د کروڑونو روپو نه چې بچو له ګټې، د هغې نه دا بهتره چې د بچي د اخلاقو تربیت وکړه. تربیت نه کې د بچي هغه لوپر دی، تباه دی، برباد دی، هغه د نه رالېږي او بچي یې الوځئ. های های دی مسافرو ته زما زړه ډېر زیات حیران چې غریبانان بې کسه د کور نه بار پراته دي د پیسې دپاره، او چې رالیږي دلته کې ښځه او بچې ورونه الوځئ. او بعضې ګورې داسې مسافر هم شته چې هغوی دلته رالیږي رونه یې الوځئ او پلار یې الوځئ، او چې سبا راشي زما پیسې څه شوې، دا خو شریکه وه. هلکه څنګه شریکه وه؟ ته دلته ناست وې، تا مزې کولې او ما بار د ښځې نه او د بچو نه وخت تېر کړی دی او ما ګټلې ده او ټوله دې والوځلو شریکه ده. مسافر په دې کې غرق او تباه دي. ګورې دلته پیرونه مزې کوي او موټرو کې ګرځي او چې سبا حساب کتاب کوي نه شریکه وه. تا به هم ګټلې وه په شریکه کې که نه. ما دله غم خادي کو نه به دې کوله که ما نه دې کوله. غم خادي خو دې ځان نه هم کوله، پلان نه دې هم کوله. دا ډېر خلک به دې مسافرو ډېر ظلمونه کوي. ډېر خلک په هغه بچو پلار ظلم کوي، هغه ګټي او په نور ورونه یې خوري. د نورو ته مو وایي چې بې خوندو تاسو هم نه کېږه چې تکړه شی وګټئ که نه. هغه ګټي ته مو وګټه که نه. دا چې هغه وګټله نو ته ډېره که بیا دلته پې تجارت او مزدوري وکړه ډېره یې که نو ټیک ده بیا پکې ستا میسه شوه. او بعضې ګورې داسې مسافر هم ته خفه کېږې ما چې هغه بار دی او دلته یې د ښځې سره هم ظلم کېږي، د بچو سره هم ظلم کېږي. دا مه کوئ، د مارولو د قیامت ورځ را روانه ده. خدای ته وګورئ، الله دپاره نیک اعمال وکړئ، د قیامت ورځ بیا به څه کوئ؟ نو هېڅوک بیا په کار نه شي، نو بټ سټ به را روان شي. یو سړی به ولاړي نه به ورته وایي هلکه څه چل دی ولې خفې زمړه ما څه چېړې بس پرېږده سړیه نه ما ته ووایه که نه زه به دې په کار شمه. پلار په کار نه شو، ورور تربور زوی ښځه ته به مې څه په کار شي؟ ته ما پېژنې نه. ووایه څوک به دې نه په کار، زه به دې په کار شم. ووایه وی یو نیکي مې کمه وه، الله مهلت راکړه خو چا م را نه کړه. وی یوه وی د ما در کړه. ته څوک یې؟ ما پېژنې نه، دنیا کې دې چې ته لیدې هم نه. او
اورېدلي دي زمان نه نو ولې راکې مړه مې باندې خپه شو مسلمان نو چې نور چا را نکړه تی څنګه راکې وې زما د ایمان نه پس صرف یوه نیکي ده څه یوه نو ټول ګناه ده نو زما خو پیسې هم کار نه کېږي نو زه ستا خو به پې کار وشي که زما خو هسې هم کار نه کېږي یو نیکي ده زه پې دوزخ نه بچ کېږم نو یا یو ارب کاله په دوزخ کې یا یو منډ د پاسه نو ما کار نه کېږي چې نه کېږي ته خو به پې بچ شې که نه زه دا مې نوم دی الله ته ووایه الله نه ګورې څه پټ نه دي خو د نیکۍ قدر ښیي الله ته چې مخامخ شو څه دې وکړل یو پیدا مې کړه الله چا درکړه پلان کې الله نه ګورې بیا د ته پټ نه دي دا ښکاره واله چې فرشتو ته ویې حاضر کې دله نیکي ورکړه ولې الله د ما سره دقه یو نیکي د ایمان نه پس نو ټول ګناه ده دا مسلمان رور مې دی رحم مې پرې راغی رحم دله مې ورکړه زما پیسې هم کار نه کېږي هغه ته وایي زه ستا خو نیکي کوم او پوره شو زه جنت ته او دی بل ته څه وایي وایي تا په ده رحم وکړه وایي یو رحم مې وکړه نو وایي ستا نه زیات رحم کوونکي خو زه یم زه نیغ په نیغه جنت د اخرت دار عمل ګورې نه دی دارو تکلیفو دنیا کې رحم پکارېږي هلته نه لیکن هلته به الله په رحم کوي نو چې دنیا کې رحم کوي نو الله به رحم ولې نه کوي نو د رحم معامله الله کوي بالکل کوي بالکل خو د رحم یو قانون دی یو رحم دی نو قانون جدا شي دی رحم جدا شي دی نو د رحم معامله الله کوي خو هر چا سره نه ګوري ښه خو څه پته لګي چې په موږ به وکړي که به ونه کړي امید لرو چې یا الله ته به موږ رحم وکړي دا امید به د الله نه ساتو نو لویه ورځ ده د قیامت زما وروڼو زموږ پې سفر دی او دې ته به جمع کېږو او زموږ په ایمان دی او د دنیا د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به را سره خدای پاک کوي